تازه خبر له کندوز څخه د نامعلومو وسله والو او طالبانو ترمنځ نښته شوي. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. سیمه ییزې سرچینې وایي چې د کندوز کې د طالبانو او نامعلومو وسله والو ترمنځ نښته شوې ده. دا نښته د انګور باغ علي اباد سیمه کې شوې ده. ویل کېږي چې وسله والو د طالبانو رینجر موټر په نښه کړې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه نښته له طالبانو سره د کومې ډلې له لوري شوې ده او طالبانو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه کوم جزئیات نه دي ورکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.